سلامونه ملګرو. نن به تاسو ته د هغو هیوادونو په اړه معلومات درکړو چې د هغوی د امپراتورۍ په وخت کې څومره انسانان وژل شوي دي. دا هغه هیوادونه دي چې د انسانانو تر ټولو زیات وژل کېدل ورسره تړلي دي. شایي تاسو د لومړي هیواد په اړه باندې فکر هم ونه کړئ. د تاریخ بډایو او ځواکمنو هیوادونو له خلکو سره داسې چلند کړي چې تصور کول یې هم سخت دي. راځئ په نوبت سره د دې هیوادونو لیست درته تشریح کړو. 10 نمبر جاپان. د دوهم نړیوال جنگ پر مهال جاپاني پوځ د چین، کوریا، سویلي ختیځې اسیا او آرام سمندر په ټاپوګانو باندې حمله وکړه. د نانجنګ د قتل عام او نورو کساتي سیاستونو له امله د 10 څخه تر 20 میلیونه پورې انسانان ووژل شول. 9 نمبر عثماني امپراتوري. له بالکان څخه تر منځني ختیځ او اناتولیا پورې جګړو، نسل وژنو او قتلونو شاوخوا 15 میلیونه انسانان له منځه یوړل. له ارمنیان پیښه یې تر ټولو مشهوره ده. د لومړي نړیوال جنگ پر مهال د اشوریانو او یونانیانو جګړې هم پکې شامل دي. 8 نمبر مغول سلطنت یعنی جنگیز خان. د هغوی فتوحات تر منځني اسیا، پاریس، نننۍ روسیه او چین پورې غځېدلي وو. ښارونه یې وران کړل. د محاصرې پر مهال یې بې شمېره خلک ووژل. تاریخ پوهان اټکل کوي چې د 10 څخه تر 40 میلیونو پورې انسانان په هغو جګړو کې ووژل شول. 9 نمبر فرانسه. په شمال او لویدیځ افریقا، ویتنام، لاوس، کمبودیا، کارابین او مدغاسکر کې د استعماري جګړو او استثمار له امله د 40 څخه تر 50 میلیونو پر انسانان د جګړو، جبري کاري، لوږې او ناروغۍ له کبله وژل شوي دي. 8 نمبر جرمني. نازیانو په ټول اروپا کې 4 لکه یهودیان ووژل. همدارنګه یې سلګونه زره پولیان، رومان، سوویتي ولسي وګړي او نور خلک ووژل. د دوهم نړیوال جنگ په ختیځ او لویدیځ محاذ کې ټول ټال شاوخوا 50 میلیون انسانان وژل شوي وو. 5 نمبر روسیه او پخوانی شوروي اتحاد. د سټالین تر واکمنۍ لاندې د سیاستونو پاککاریو او جګړو له امله له 50 څخه تر 60 میلیون انسانانو پورې خپل ژوند له لاس ورکړی وو. 4 نمبر د چین چینګ سلطنت. د داخلي بغاوتونو، کورنۍ جګړو او لوږې له امله له 60 څخه تر 80 میلیون انسانانو پورې خپل ژوند له لاس ورکړي. 3 نمبر امریکا. د شمالي امریکا د نیولو پر مهال ګڼ شمېر اصلي اوسیدونکي ووژل شول. همدارنګه د فلیپین څخه تر ویتنام، افغانستان او عراق پورې په بهرنیو جګړو کې ډېر ملکي او پوځي کسان وژل شوي دي. اټکل کېږي چې ټول ټال شاوخوا د 60 څخه تر 80 میلیون انسانانو پورې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. 2 نمبر د ماو چین. د ماو د واکمنۍ پر مهال د حکومت سیاستونو لکه د لوی تو پروګرام د سخت لوږې سبب شو. وروسته د کلتوري انقلاب پر مهال سیاسي خوځښتونو لوږې او زورزیاتي پراخه تباهي رامنځته کړه. اټکل کېږي چې د 80 څخه تر 100 میلیونه پورې انسانان وژل شوي وو. اول نمبر برتانیا یعنی انګریزان. برتانیا پر ډېرو سیمو حکومت کوي لکه هندوستان، آیرلند، کینیا، سویلي افریقا او لسګونه نور هیوادونه. د دوی په واکمنۍ کې د طبیعي زیرمو غلا، سخت مالیات او لوږې لکه د بنګال لوږه ستر ناورینونه وزېږوله. د خلکو د کنټرول لپاره یې تشدد بندیزونه او ظالمانه پالیسي کارولې. ویل کېږي چې یوازې په هندوستان کې د دوی له واکمنۍ څخه تر 100 میلیونه پورې زیات انسانان وژل شوي دي او د نړۍ په نورو سیمو کې دا شمېر لا نور هم زیات دی. تاریخ موږ ته دا راښیي چې زور او ظلم هیڅ واکمني نشي ابدي کولی. ملتونه هغه وخت لوړیږي چې عدالت، انسانیت او ازادي خوندي سي. خدای دې په نړۍ کې داسې مشران پیدا کړي چې د خلکو د ژوند ساتونکي وي، نه د انسانیت د نابودۍ سبب. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.